عبدالسلام حنفي: هیوادونه دې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې له نورو هیوادونو هم غواړي چې په افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. حنفي دا څرګندونې د شنبې په ورځ د وري پر 14مه په بهرنیو چارو وزارت کې د روژه ماتي په مېلمستیا کې د بېلابېلو هیوادونو سفیرانو او استازو ته په وینا کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او په خبره یې غواړي چې د افغانستان یو اقتصاد محوره هیواد وګرځوي. حنفي د سیمې او له سیمې ورهاخوا هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په لویو پراختیایي پروژو کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه د باندې 2 کلونو په تېرېدو سره لا هم هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل لاره نیوله، خو ویلي دي چې د دغې ډلې رژیم په رسمیت نه پیژني. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کولو لپاره هڅې هم کړې دي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي او دا څوکۍ لا هم د پخواني حکومت د ډیپلومات په واک کې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا ان شاءالله سپارم.